د خلیفه صاحب سراج الدین حقانی تازه او په زړه پورې وینا د افغانانو زړونه وګټل. ښاغلی حقانی وایي د امریکا ولسمشر جو بایډن هوښیاري وکړل چې د مجاهدینو له جهادي مبارزې له زور اخیستو سره خپل ځواکونه له افغانستان څخه وایستل. وایي چې موږ جنګ ته ودرېدو، دوی له افغانستان څخه پښې وایستلې. ما وایي جو بایډن ته که جو بایډن ته دغه هوښیارتوب وکړو چې زر یې فیصله وکوله، موږ سم جنګ ته وتسلیق شو، دی پښې وباسلې. د سراج الدین حقانی په وینا څه خبره نسته چې امریکا مو په رسمیت نه پیژني، 10 کاله دي مو نور هم په رسمیت نه پیژني، ځکه چې دوی مو په میټایي ګوړو او حلواو نه دي ایستلي، د کوتک په زور مو ایستلي. اوس موږ افغانان هم باید لږ دا پرده سره ورکړو، خیر د 11 کاله دې پرېږدي، موږ د په رسمیت نه پیژني، ځکه داسې دی خو مو په میټایي او په ګوړو په حلواو نه دي بسلي، د کوتک په زور مې ایستلي دي. د په وینا موږ خپل ایمانی او افغاني غیرت نه خرابوو، ولې بل ته احتیاجي کوو، دا خپله سرمایه چې لرو دا به په کار واچوو، که مو په رسمیت پیژني که مو نه پیژني کیسه کې نه یو، امن ورورګلوي او اتحاد مو قایم کړی دی. ولې خپل ایمانی غیرت افغاني غیرت موږ خرابوي، ولې بل ته احتیاجي کوي، د خپله سرمایه چې خدای سره کړې دغه په کار واچوي، که په رسمیت مې پیژني یو ښه، که نه مې پیژني الحمدلله، امن مې تر حاصله کړو، ازادي مې حاصله کړله، ورورګري مې په سټ راغله کور ته، د ما دپاره تر هر رسمیت نه دا لوی رسمیت. خلیفه صاحب سراج الدین حقانی د قومونو پر اتفاق او یووالي ټینګار وکړ او ویل که چیرې افغانان سره یو موټی سي د دنیا هیڅ قدرت به مات نه کړي او افغانستان به ډیر ژر یو پرمختللی هیواد جوړ سي. قدرمنو لیدونکو د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبه لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.